السلام علیکم ګرانو دوستانو سنن وتا سوته دا یو پروجیکټ په تفصیل سره شوونه کوم چې ودی ته وایي واټر لیول انډیکیټر چې موږ د دې پروجیکټ په ذریعہ سره دا ځای معلومولای شو چې زموږ پر چھت باندې پروته ټینکی یا په مځکه کې دننه پروته ټینکی چې موږ یې په سترګو نسو لیدلای هر وخت نسو پکې کتلای نو دا یو کښنی پروجیکټ په توسط سره په کومک سره موږ معلومولای شو چې زموږ د ټینکی لیول دا ټیم څه دی نو دا یو ډیر ساده پروجیکټ دی دا ټیم تاسو کولای شئ چې د سره بتی لګیږي مطلب دا دی چې زه دغه چې کومه ما لیول جوړ کړی دی زه دا اوس ورته وراچوم د دې سرې بتی په حواله سره موږ ته معلومیږي چې دا ټیم زموږ ټینکی پر خالي کېدو ده چې کله دا اوبه در د مابینه پورې راشي بیا موږ ته دویم لایټ اشاره کوي که چیرې بیا دریم لایټ ولګیږي نو د دې مطلب دا دی چې زموږ ټینکی ډکه سوله اور کچيري د اوبه پر راتویدو باندې نو دغه څخه مخکې ومشته دغه ګنټي چې کومه د خبر راکې چې ټینکی فول ډکه سوله اوس اوبه پر تویدو دي نو دغه څخه مخکې چې کم وخت دغه زرغونه بتی موږ ووینو نو مطلب ټینکی ډکه ده اور کچيري الارم ولسول کچيري بتی ولسي نو بیا خو به خامخا ټینکی ډکیږي بیا هم په هغه وخت کې چې کوم وخت دا اول کېږي بیا هم 15 یا 8 منټه نور هم که اوبه ورولویږي نو اوبه نه راتویږي خو چې کوم وخت الارم ولسو باید چې ټینکی بند شي نو دغه چې کوم پروجیکټ دی دا چې کوم پروجیکټ دی د دې پروجیکټ بیخي ډیره اسانه طریقه ده په دې باندې یو 4 یا 15000 روپۍ خرچه راځي په دې کې دا نولټه بیټري استعمال شوی ده او دا ګنټي ده درې بلپان دي او په دې کې دا نور څه کم شیان دي تاسو کولای شئ چې زما پر دغه ویډیو باندې دا شیان د پروجیکټ ټوله کتنه وکړي او د دې څخه علم ترلاسه کړي هر سړی کولای شي چې دغه شی په خپل کور کې په خپل هم جوړولای شي لکه ما چې دا په تفصیل سی په مخ کې بورډ جوړ کړی دی هم دغه رقم به زه تاسو پر کاغذ ښکاره کوم تاسو په اخر کې کتلای شئ د هر شی نوم د هغه طاقت لګیدل د تارو ده په ټینکی کې او دغه پر سیمپل پروجیکټ نو د موږ سره په دا ویډیو کې تاسو کومه کولای شئ کچيري ستاسو څه ضرورت وو د موږ سره پر آل را تر کولای شئ پر ایمیل باندې آل نیولای شئ پر هر څه باندې آل نیولای شئ موږ به تاسو کومک کوو او کچيري تاسو دغه پروجیکټ اخستل وغواړئ نو داغه هم و تاسو ته خپل اډرس ملاویدلای شئ چې پوره په بکس کې دغه تاسو ته ملاویدلای شئ لکه دا ټیم چې دا ټیم سیمپل دی دا ټینکی ده دکسه مابینده یا خالی البته هغه اشاره راکې نو موږ هم وب بچولای شو وخت بچولای شو او هم مرسته د دې شي که هانم پر سر نوی پر سر بوج نوی ډیر مننه